سلامونه دوستانو، نن ورځ مې تاسو ته بهترین اسکینر اپلیکیشن راوړی دی چې تاسو کولی شئ چې هر ډول اسناد لکه پاسپورت، تذکره، لیسنس او دې ته ورته نور مهم ورقه اسنادونه په خپل موبایل کې سکین کړئ، پرته له دې چې دوستانو تاسو کمپیوټر ته لاړ شئ او هلته سکین کړئ. دوستانو دغه اپلیکیشن په استعمال سره تاسو ته هیڅ ضرورت نشته چې تاسو د ښار ته لاړ شئ او کوم بل کمپیوټر ورته ورشئ، تاسو هلته خپل اسنادونه سکین کړئ او بیا یو چاته ورولېږئ. تاسې په ډېره اسانۍ سره په دغه کې په اعلی کوالټۍ او په ښه کیفیت سره خپل اسنادونه سکین کولی شئ، خپل موبایل کې ساتلی شئ. همدارنګه دوستانو تاسو کولی شئ چې خپل اسنادونه پی ډي اف ته واړوئ په ښه کیفیت سره. دوستانو د دې لپاره تاسو زه مکمله طریقه درښایم. دوستانو دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې اول ور یو اپلیکیشن انسټال کړئ چې دغه اپلیکیشن نوم دی کیم سکینر یا سی اس سکینر په نوم هم یادېږي. دوستانو تاسو به څه وکړئ، کله چې دغه سکینر اپلیکیشن باندې کلیک کړئ دا به راخلاص کړئ. لینک یې د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې شته، تاسو په ډېرې اسانۍ سره دغه ځای ډاونلوډ کولی شئ. دوستانو تاسو ته ښکاري چې ما ورباندې تقریبا ډېر تذکرې او اسنادونه دلته سکین کړي دي، زه ټول کار له دغه څخه اخلم. نو دوستانو مخکې له اشتراکۍ درته وښیم او ډېره کوچنۍ غوښتنه کوم که تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، هیله ده چینل سبسکرایب کړئ، زموږ پیج درسره فالو کړئ، تر څو موږ تاسو ته نور هم همداسې ښایسته په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو. دوستانو دې لپاره به تاسو وکړئ لومړی چې کله تاسو اپلیکیشن اخلئ ټول اول دلته تاسو ته کیمرا اپشن راځي، په کیمرا اپشن باندې به کلیک وکړئ، یا هم تاسو موبایل کې پخوانی تصویر لرئ هغه ورته امپورټ کولی شئ، لاندې په امپورټ اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. دوستانو زه راځم دغه یو ورقه د ما سره دلته تیاره ایښې ده، غواړم دغه پرې سکین کړم. د هغې نه مخکې دوستانو تاسو ته یو څو نور اپشن راځي، دلته تاسو ته ښکاري دغه شیان بس نور هم تاسو په سکین کولی شئ، لکه آی ډي کارت، مخ عکس او شاته وروسته عکس دواړه په سکین کولی شئ. نور دلته ډېر اپشن لري، ټرانسلیټور نور ډېر څه پکې دي، خو موږ د نورو څخه تېرېږو. کیو آر کوډ سکینر اپشن هم پکې دی. راځو دلته په ساده توګه دلته راځو دوستانو ډایرکټ دا چې اپشن زیات لري په سنګل باندې کلیک کوو. کله چې تاسو په سنګل باندې کلیک وکړه نو دوستانو تاسو به دغه ورقه څه وکړئ، دلته سکین کړئ. ګورئ سکین نه بلکې تصویر به ترې واخلئ. په کوم ځای باندې چې تاسو عکس غواړئ په هماغه ځای باندې به کمره ورته برابره کړئ او عکس به ترې واخلئ. دا دوستانو زه عکس اخلم. کله چې عکس واخلئ دوستانو ډایرکټ عکس دغلته راپورته کوي او کرف کوي. ګورئ دوستانو تاسو دلته ښکاري تاسو په خپله خوښه کرف کولی هم شئ، د دې څنډې یو خوا بل څنګونه یو خوا هر ځای چې تاسو خوښ هغه ترې کټ کولی شئ. څه ډول چې ستاسو خوښه وي په هماغه ډول تاسو خپل کرف کولی شئ، کټ کولی شئ. دوستانو دلته تاسو ته بیا راځي نیکسټ اپشن، په نیکسټ کله کلیک دوستانو ډایرکټ دغه سکین کېږي. ګورئ دوستانو تاسو ته ښکاري چې څومره په صاف ډول یې دغه راواخیسته. د اوریجنل سایز یې وګورئ دوستانو ډېر صاف معلومیږي او د لایټن کې چې څومره دوی سکین کړی صاف معلومیږي. دوستانو په دې کې نور فلټر هم شته، تاسو نور ښایسته ښایسته فلټر ورکولی شئ، لکه دغه وګورئ دوستانو بیخي خوندور یې راواخیسته، هر څه پکې ډېر واضح معلومیږي، تاسو په اسانۍ سره دا پرنټ کولی شئ. دوستانو په دې کې نور رنګونه هم شته، دغلته تاسو ته ښکاري چې تاسو نور فلټر هم ورکولی شئ. دوستانو دا کوم فلټر چې دلته ورکړل شوی دی تاسو نور هم زیاتولی شئ. ګورئ په دغه شکل سره چې کوم کې دوی ښه ښکاري ښه معلومیږي په هغې کې تاسو جوړ کړئ. مقصد ما په دغه کې جوړ کړل. دوستانو په دې کې تاسو ته لاندې څو نور اپشن راځي. مارک اف په دې مطلب چې تاسو کولی شئ په دې کې یوه دوستانو په دې کې نور شیان زیات کړئ، ټیکس پکې زیات کړئ، یوه لیکنه چې پکې ولیکئ. دوستانو هغه څه وکړئ دلته به دوستانو پکې ومې لیکل او بس یو باندې کلیک کړئ، تاسو خپله سنګچر یا امضا هم ورباندې کولی شئ. هغه چې هر ځای باندې تاسو وغواړئ بیا خپله کولی شئ. کله چې یو ځای باندې ولیکل دوستانو تاسو څه وکړئ، په سیو اپشن باندې کلیک کړئ، دا به دلته سیو شي. دوستانو که تاسو نه غواړئ بیرته بیا دغه ترې لرې کولی شي، خو اول سر کې دوستانو څه لیکلی شي. دوستانو په دې کې منځنی خو ټیکسټ په نوم اپشن راځي، ټو ټیکسټ په دې چې کلیک دوستانو تاسو دغه یو څو سکینډه سکین کوي او دوستانو په دغه څومره ټیکسټ چې دی تاسو کولی شئ په اسانۍ سره دغه کافي کړئ یا هم په دې کې ایډیټ وکړئ. دغه د دوستانو تاسو ته ښکاري چې موږ ته مکمل راواخیسته. دوستانو تاسو ته ښکاري دغه تاسو کولی شئ په اسانۍ سره دغه څه وکړئ، کافي کوي. دوستانو تاسو کولی شئ او د کاپي نه بغیر دوستانو تاسو پرته کولی شئ چې دغه ایډیټ هم کړئ. ګورئ دلته یو څو توري چې ورسره زیاتوئ هغه هم زیاتولی شئ او ایډیټ پکې کولی شئ، کاپي کولی شئ. ډېر خوندور سیسټم لري. دوستانو څخه بیک راځم. دوستانو دلته سنګنیچر اپشن پکې دی، په دې کې تاسو کولی شئ چې په دغه باندې یوه امضا وکړئ. دلته په اډ اپشن باندې کلیک کړئ، تاسو په یو تصویر یا ورقه باندې سپین ځای باندې امضا وکړئ. کله مو چې امضا وکړه دوستانو تاسو څه وکړئ، لکه زه اوس دغه یو کومه ټپه چې پرې لګېدل دی زه غواړم دغه ټپه څه وکړمه، سکین کړمه. دا ډایرکټ راواخلئ. دوستانو کله مو چې اوکې کړه تاسو کولی شئ دغه امضا په شکل دلته راواخلئ چې کوم ځای باندې تاسو غواړئ هغه ځای باندې ولګوئ. ګورئ دوستانو دا ما ولګوله. رنګونه ورکولی شئ، هر یو رنګ ستاسو خوښ وي هماغه رنګ هم ورکولی شئ، لکه تاسو چې خپله امضا ورباندې کول غواړئ. دا دوستانو تاسو کولی شئ.
نو دوستانو په دې کې خورا نور په زړه پورې اپشن هم شته. نور راځم دوستانو دغې طریقه درته ښایم چې موږ څنګه کولی شو خپل موبایل ته اوس کافي کو سیو کو په ښه کیفیت سره. دوستانو لپاره به تاسو په نیکسټ اپشن باندې کلیک کوئ. نو دغه د دوستانو دا موږ ته تر دغه ځای پورې راورسېده. اوس بیا څه کوو دوستانو، را به شي په دغه به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو تاسو په دې درې ټکو باندې کلیک او سیو ټو ګالري اپشن چې کوم راځي په دغه به تاسو کلیک وکړئ. کله چې کلیک کړئ دغه د ستاسو موبایل ګالري ته سیو شو. نو دوستانو په دغه طریقه تاسو دغه څخه استفاده کولی شئ. تاسو پکې خپل PDF فایلونه، خپل اسنادونه سکین کولی شئ، ساتلی شئ. دوستانو دا ویډیو په دې چې ویډیو مو خوښه شوې وي، که چېرې تاسو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او د خپل نور دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.